په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د ایران خبرداری. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 8مې غونډې په څنډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د امریکا پوځي شتون سولې او ثبات ته زیان رسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران، چین، روسیه او پاکستان د څلور اړخیزې غونډې په ترڅ کې په بګرام کې د امریکا د احتمالي او نوي شتون سره خپل مخالفت څرګند کړ. د ایران صدا او سیما خبري اژانس د عراقچي د وینا متن خپور کړی چې پکې داسې ویل شوي دي: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیرو 8 ورځو کې لږ تر لږه 4 ځله د بګرام اډې په اړه خبرې کړې دي او د هغې د بیرته نیولو په اړه یې ټینګار کړی. هغه حتی طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که چیرې دا اډه امریکا ته ونه سپارل شي نو یوه بده پیښه به رامنځته شي. سرچینو مخکې امو ته ویلي وو چې د ټرمپ خبرداری د طالبانو په منځ کې جدي اندېښنې راپورته کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د مشر د دفتر د یوې سرچینې په ګډون له کندهاره 2 باخبره سرچینو امو ته ویلي چې د طالبانو دفاع وزیر د چین په رسمي بلنه ډیر ژر چین ته سفر کوي. سرچینو دغه راز ټینګار کړی چې هیبت الله اخندزاده د خپلو سلاکارانو او د طالبانو د علماو شورا غړو سره له مشورې وروسته چین ته د طالبانو د دفاع وزیر له سفر سره هوکړه کړې ده. سرچینو د جزئیاتو پر بنسټ هیبت الله اخندزاده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته هم امر کړی چې سم د لاسه د دې سفر لپاره ټول اړین چمتووالی پیل کړي. در این حال اگر ایالات متحده آمریکا بخواهد با یک توافق با طالبان وارد افغانستان شود، این از دو جهت غیر ممکن است. یکی که طالبان و حیاتش وابسته به این است که با کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا باید در مخالفت باشد تا بتونه انسجام درونی خود حفظ بکنه، و از جانب دیگر رهبری طالبان با این موضوع علاقمندی ندارن. بنابراین ممکن انشعابی به وجود بیاید از درون طالبان و یک بخشش با ایالات متحده آمریکا همکاری بکنن و در نهایت یک حکومت جدید همشمول با بخشی از طالبان و نیروهای غیر طالب ایجاد شد. مخکې له دې هم سرچینو امو ته تایید کړې وه چې د بګرام اډې د بیرته نیولو لپاره د ډونالډ ټرمپ د خبرداری سره هم مهاله په کندهار کې د طالبانو مشورې زیاتې شوې وي او هیبت الله اخندزاده هم د طالبانو کابینه کندهار ته وربللې وه. سرچینې ټینګار کوي چې په کندهار کې د طالبانو د کابینې د غونډې د ترسره کولو لپاره چمتووالی لا هم روان دی. د کابل په شمال کې بګرام اډه د امریکا د 2 لسیزو پوځي د ماموریت زړه ګڼل کېده. د دې سره سرچینې ټینګار کوي چې د ټرمپ وروستیو دریځونو ته په پام سره داسې ښکاري چې هغه په ساده ډول دا اډه نه پرېږدي.